الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دي مباركة دوري لتفسير القرآن نن إن شاء الله دویم درس ته دویم ورځی ده او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو او به په هغې باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالى دا دوره په خیر خیریت سرته ورسوي، او الله سبحانه وتعالى دې موږ له برکتي ژوند راکړي چې د الله بندګي پکې وکړو. پرونی درس کې موږ د قرآن فضائل بیان کړیو چې انسان له کوشش پکار دی چې هغه قرآن زده کړي، که هغه زنانه ده او که هغه نارینه، که بوډا دی او که ځوان دی، که مشر دی او که کشر دی. دا قرآن چې دی دا داسې کتاب دی چې الله مسلمانانو دپاره رالیږلی، نو څوک داسې نشي ویلی چې ما ته ضرورت نشته یا زما وخت نه دی. زموږ د ټول ژوند چې دی د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ دپاره دی، نو په ژوند کې دا خبرې نشته چې دا وخت زما دی او که نه دی. اوس به موږ څه وایو چې دا وخت د بندګۍ دی او دا وخت د بندګۍ نه دی، حالانکې موږ راغلي دي دنیا ته د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ دپاره یو، نو بیا څنګه دا خبره کوو چې دا وخت نه دی؟ نو دا ټول وخت چې دی دا د بندګۍ وخت دی. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د هغه بندګي وکړو. اولنۍ سورت په دې قرآن کې هغه دی سورة الفاتحه، او په قرآن کې 114 سورتونه دي. اولنۍ سورت سورة الفاتحه دی او اخرنۍ سورت سورة الناس دی. سورة الفاتحه دې ته د فاتحه په دې ویل کېږي چې د دې سره افتتاح شوي د الله سبحانه وتعالی د کتاب. نو ته چې قرآن کولاو کې اولنۍ مخ راواړی نو ستا نظر به په دې صورت لګي، او دغه شان که ته لیکل کې، که تفسیر لیکې، که ترجمه لیکې، نو شروعات به د څه نه کې؟ د سورة الفاتحې نه به کې. که درس کې نو ځکه دې د سورة الفاتحه ویلی کېږي. او علی الراجح دا مکی صورت دی، د هجرت نه مخکې نازل شوی، او دا خبره به په درسونو کې تاسو ډېره اورئ انشاءالله چې دا مکی دی او دا مدني دی. بعض صورتونه مکی، بعض مدني. بیا علماو قسمه قسم تعریفونه کړي دي د مکی او د مدني، خو باقی کې صحیح تعریف او مضبوط تعریف هغه دا دی چې مکی هغه صورت ته ویل کېږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی، او مدني هغه صورت ته ویل کېږي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوی. د هجرت نه مخکې دې دور ته مکی دور ویل کېږي. اوس رسول صلی الله علیه وسلم طایف ته هم تللی دی. طایف ته تللی که نه تللی؟ طایف ته تللی. په طایف کې به صورتونه نازل شو، نو هغه صورتونو ته به څه ویلی کېږي؟ مکی. اگر که رسول صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې په مکه کې نه دی، په طایف کې دی، خو دا دور مکی دور دی. بیا د هجرت نه بعد دا مدني دور دی، رسول صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی. اوس بعض آیتونه رسول صلی الله علیه وسلم باندې د حج په موقع کې نازل شوي، حج خو په مکه کې دی. نو دغه آیتونه مکی دي که مدني دي؟ مدني دي، اوس ځکه چې د هجرت نه بعد نازل شوي. اگر که رسول صلی په دغه ټیم کې په مکه کې دی، کوم ټیم کې چې د صورتونه او آیتونه نازلېږي، خو دا دور مدني دور دی. رسول صلی الله علیه وسلم هجرت کړی، نو چې کله قرآن کې ته ویني چې دا صورت مکی دی یا دا مدني دی، نو د هغې مطلب دا دی مکی مطلب یعنی دا د هجرت نه مخکې نازل شوی، او مدني مطلب دا دی چې دا د هجرت نه وروسته نازل شوی. بیا د مکی او مدني صورتونه انسان معلومولی شي چې کله ول الله سبحانه وتعالی پوهه ورکړي
په خپل معلومول شي د آیتونو نه د موضوع نه د دین معلومول شي هغه دي چې دي کې څو فرق دي د مکی سورتونو چې دي په دې کې غالبا موضوع د عقیدی په مکی سورتونو کې موضوع د سي د عقیدی ولې ځکه چې ټول خبره د مشرکانو سره روانه ده مدنی سورتونو کې احکام بیانېږي مسلې بیانېږي د طلاق مسائل د کور مسائل د منځه مسائل د زکات مسائل ولې ځکه چې غالبا خطاب چاته دی هغه مسلمانانو ته دی رسول الله چې مدینه ته هجرت وکړ مسلمانان ډیرو کنه مکی آیتونو کې د آخرت تذکره ډیره کیږي مکی سورتونو کې ځکه چې چا سره چې خبره روانه ده نو غالبا هغوی آخرت نه مني د آخرت نصیری منکر دي نو پای کې د قیامت تذکره ډیره کیږي بل دا چې مکی سورتونو کې د آیتونه لنډ لنډي لکه تاسو دا کې دیرشمه سپاره کولو کې هغوی کې وګورئ نو اکثر د آیتونه سړي لنډ لنډ آیتونه یو د ټول سورتونه غالبا د مکی سورتونه او مدنی سورتونه چې کولو کې نو د آیتونه اوږده اوږده دي لکه سورۃ البقره د مدنی سورت ده نو څومره اوږد سورت ده څومره اوږده اوږده آیتونه پکې دننه شته په دې مکی سورتونه کې الله رټنم ډیره ورکوي د عذاب د جهنم ولې چې کوم خلکو ته خبر روانه ده هغوی د دې خبرونه منکر دي نو دا ما تاسو ته مختصر خبر وکړه چې صرف تاسو په دې پوه شئ چې مکی څه ته وایي او مدنی څه ته وایي پوه شئ په دې کې پوه نه شوئ سورة الفاتحه په دې کې اووه آیتونه او د دې سورت ډېر نومونه دي یو نوم د دې سورت دغه دی سورة الفاتحه چې دا معروف نوم دی دویم دې ته ام الکتاب ویل کېږي ام الکتاب کتاب قرآن دی نو ام د سورت ته د دې قرآن مور مرجع دی قرآن کې چې څومره معنی دي هغه دې سورت ته راجع کېږي ځکه بعض روایتونو کې داسې راځي چې سورة الفاتحه د ټول قرآن نه کافي کېږي او باقي ټول قرآن د سورة فاتحې نه کافي کېږي مثال لکه اوس په مانځه کې سورة فاتحه ویل څه دي لازم دي یو سړی په مانځه ودرېدو او د سورة البقرې نه شروع وکړه او د سورة الناس پورې ووي او سلام یې وګرځاو دا رکعت وشو که ونه شو ونه شو نه دا ټول قرآن نه کافي کېږي د سورة الفاتحې د طرف نه او سورة الفاتحه د ټول قرآن نه کافي کېږي یو سړی دی په مانځه کې صرف سوره فاتحه ووي او بیا رکوع له لاړ نو دا مونځ وشو که ونه شو وشو اگر که د صرف یو سورت ویل د سورة الفاتحه نو د قرآن د ټولې معنی د دې سورت ته راجع کېږي دا ډېر اوچت سورت دی د دې سورتونو په یو بل باندې فضیلت دی د قرآن ټول اوچت کتاب دی خو بیا بعض آیتونه په بعضو باندې فضیلت لري بعض سورتونه په بعض سورتونو باندې فضیلت لري غوره سورت اوچت سورت هغه سورة الفاتحه دی سورة الفاتحه یو نوم د دې دی ام القرآن ام القرآن ام الكتاب ام القرآن یو نوم د دې دی السبع المثاني السبع المثاني هغه اووه آیتونه چې بار بار ویلی کېږي په مخ یې موږ وایو که نه په مانځه کې هم وایو هسې هم وایو القرآن العظیم هم دې ته ویلی کېږي دې ته سورة الحمد هم ویلی کېږي ځکه چې په حمد سره شروع شوی د الله حمد او ثنا پکې ده دې ته سورة الحمد لله رب العالمین هم ویلی کېږي او دې ته سورة الصلاة هم ویلی کېږي مونځ ولې ته سورة الصلاة ویلی کېږي ځکه چې د دې نه بغیر مونځ نه کېږي د دې نه بغیر مونځ نه کېږي حدیث کې راځي قسمت الصلاة بیني و بین عبدي الله وایي چې ما دا سوره فاتحه د مونځ الله ته مونځ ویلی دا ما تقسیم کړی دی خپل او د بنده په منځ کې دې ته سورة الرقیه هم ویلی کېږي دم په دې صورت سره الله سبحانه وتعالی شفا ورکوي او پای کې مشهور حدیث دی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغوی چې په سفر باندې موږ وتیو او په یو طرف یو علاقه باندې تېرېدو هلته د یو قوم مشر څه شي وله ټک ورکړی نو هغوی چې په تاسو کې څوک نشي به د باندې دم واچوي یو کس پې دم واچو سوره فاتحه پې وویل الله وله شفا ورکړه دا ډېر قیمتي صورت دی کوم ځای کې تاسو ته تکلیف وي په هغه ځای باندې لاس ږدئ او د سوره فاتحه پې وایئ او بیا چوف کوئ په دې کې الله سبحانه وتعالی شفا اچولې ده
نو دې ته سورة الرقیه، سورة الشافیه، الکافیه، دا ټول د دې نومونه دي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې بین الرسول صلی الله علیه وسلم وعنده جبریل علیه السلام، رسول صلی الله علیه وسلم ناسو خوا کې ورسره څوک و؟ جبریل علیه السلام ورسره و. اذ سمع نقیضا فوقه، نو اواز یې واورېد د بره طرف نه، اسمان طرف نه یو اواز راغی. فرفع جبریل بصره الى السماء، نو جبریل علیه السلام د خپل سترګې د اسمان طرف ته کړې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا یو دروازه د اسمان کولاو شو چې دا نن پورې نه و کولاو شوې، اول پر دا دروازه د اسمان کولاو شو. فنزل منه ملك، دغه نه په ملائکو کې یو ملک را کوشو. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم، نو دا پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی او بیا ورته وایي چې ابشر بنورین قد اوتیتهما لم یؤتهما نبي قبلک، تعالی موږ زیری درکو د دوه رڼاګانو چې دا رڼاګانې ستانه مخکې یو پیغمبر لم الله نه دي ورکړي، اول پیر تعالی درکوي. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، سورة الفاتحة او د سورة بقرة د اخرنی آیتونه دا الله بل پیغمبر لم نه دي ورکړي. نو دا دومره اوچت صورت دی. د دې صورت یو فضیلت دام دی چې د دینه بغیر مونږ نه کیږي، او صحیح خبره دا ده د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې که امام دی که مقتدی دی او که ځان لمونځ کوي، په دې ټولو باندې سوره فاتحه لازم ده. په امام، په مقتدی او په یوازې مونځ کوونکي دا ټول به سوره فاتحه وایي. حدیث کې راځي او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا أي غير تمام. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک منځ کې او باغی کې سوره فاتحه ونه وي نو دا منځ ناقص دی، نامکمل دی. نو نامکمل منځ الله نه قبلوي، مکمل منځ قبلوي. دا بس خلک وایي نو دلته خو وایي چې نامکمل دی، بس داسې ویلي، نور خو څه نه دي ویلي، خو نه وایي چې نه کیږي. نو سره نامکمل منځ کې دومره ته ځان ستړی کوې، نو بیا نیمګړی منځ کې نه، دغه منځ نیمګړی دی. بیا ابو هریره رضی الله عنه ته چا وایي چې انا نکون خلف الامام، چې ته خو دا خبره کوې چې رسول صلی داسې ویلي، خو چې موږ امام په شاته ولاړ بیا به څه کوو؟ یعنې مطلب چې امام تلاوت کوي موږ به هم وایو سوره فاتحه. نو هغه ورته اقرأ بها فی نفسک، او بیا به هم سوره فاتحه وایي خو په پټه به یې وایي، یعنې په تیزه به یې نه وایي. په بل حدیث کې راځي په صحیحینو کې دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مونځ نه کېږي د هغه سړي چې سوره فاتحه ونه وایي، مونځ نه کېږي د هر هغه سړي چې سوره فاتحه ونه وایي. نو دې ځای کې پکې دا نشته چې بغیر د مقتدي نه، او کوم روایتونه کې چې دا راځي چې مقتدی دپاره سوره فاتحه لازم نه ده او د امام قرأت باندې اکتفا کوي، هغه روایتونه کمزوري دي سندن. بعض خلک وایي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مطلب دی چې مونځ یې پوره ونه شو، نور وشو. نو په یو روایت کې راځي امام ابن خزیمه، امام ابن حبان رحمهم الله، هغه دواړو راوړی دی، هغې کې داسې الفاظ دي لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، نه کېږي هغه مونځ، دلته واضح الفاظ دي، نه کېږي هغه مونځ چې په هغې کې سوره فاتحه نه وي ویلی شوې. نو سورة الفاتحه په مانځه کې ویل لازم دی. کله چې امام سوره فاتحه وایي نو بیا ته سوره فاتحه وایه، او که چېرته امام قرأت تیز کوي یا تا ته موقع نه میلاویږي نو خیر دی ته د اول هم سوره فاتحه ویلی شي. خو سوره فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي، که نارینه دی او که زنانه ده او که یوازې دی، که مقتدي دی، که امام دی، او که هر مونځ دی، که د جنازې مونځ دی، که د استسقا مونځ دی، که د کسوف او خسوف مونځ دی، یو مونځ هم بغیر د سوره فاتحې نه نه کېږي. نو دا د سوره فاتحې فضیلت شو، څه شو؟ فضیلت شو. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروعات موږ د استعاذین او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې ترجمه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. دې ته په عربي کې استعاذه وایي. څه ورته وایي؟ استعاذه. نو ته چې قرآن شروع کړې نه اول ته پناه ونیسي په الله پورې د شیطان نه، ځکه چې دا شیطان زمونږ دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو. شیطان الله وی ستاسو لپاره دشمن دی او ښکاره دشمن دی، او هغه دشمن دی چې هغه قسم خوړلی چې زه به فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم خوړلی چې زه به د انسانان ګمراه کوم. نو چې هغه دا قسم خوړلی چې زه به انسانان ګمراه کوم، نو بیا ضرورت دی چې موږ پناهي ونیسو په الله پورې د دغه خبیث نه چې هغه دا قسم خوړلی چې زه به د انسانان ګمراه کوم. نو دې ځای کې پناهي تا ونیوه په شیطان پورې چې چېرته ما دوکه نه کړي، چېرته مې ګمراه نه کړي، چېرته مې د دین نه وانړی، چېرته مې د قرآن نه وانړی، چېرته د زړه ته وسوسې روانه چې د ټولو خبرو نه پناهي ته ونیوه. ذکر الله بقرآن کې سوی فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې تاسو قرآن وایي نو پناه نیسئ په الله پورې د شیطان رټلی شوي نه. بیا شیطان ویلی شیطان، نو شیطان پیری دی. شیطان څه دی؟ پیری دی. نو په دې پیریانو کې چې کوم مسلمانان دي، په دې پیریانو کې هم فرقې دي او په دوی کې مذهبونه دي. نو مسلمانان پکې هم شتي، کافران پکې هم شتي، سنیان پکې هم شتي، شیعهګان پکې هم شتي، صحیح عقیدو والا موحدین پکې شتي، غلط عقیدو والا مشرکین پکې شتي. نو کوم چې مسلمانان دي یا خو پیریان دي عام، کوم چې کافر دي هغو ته به شیطان ویلی کېږي. د دوی مشر ابلیس دی. نو په دې باندې پوه شوي دا اکثر عوام دا سوچ کوي چې د شیطان او پیری دا جدا جدا شي نه، دا جدا نه دي. ذات او نسل د دوی څه دی؟ هغه یو دی، خو دغه پکې کافران دي او دا مسلمانان دي. لکه څنګه چې انسانان ټول انسانان دي، خو بعض پکې مسلمانان دي او بعض کافران دي. نو هغه کافرانو ته کافران ویلی کېږي. شیطان په معنی د شطنه ای بعوده، په دې کې معنی پرته ده د لرې کېدو، ځکه شیطان ته شیطان ویلی کېږي. د لرې دی د انسانانو د مزاج او د طبیعت نه، یعنې د هغوی خپل مزاج او طبیعت دی، د انسانانو خپل مزاج او طبیعت دی. بل دا چې دی لرې کړی دی الله د خپل رحمت نه، الله د خپل رحمت نه لرې کړی دی، نو د شیطان ویلی کېږي. الرجیم رټلی شوی، الله رټلی دی. کله چې الله سبحانه وتعالی ملایکو ته امر وکړو چې سجده ولګوي چاته؟ آدم علیه السلام ته، نو ټولو سجده ولګوله سوای د شیطان نه، الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. مگر ابلیس الله وی انکار وکړو، تکبر وکړو، و د کافرانو نه. د ملائکو سره به څه کول بره؟ نو جواب د هغې دا دی چې مخکې په دې دنیا کې د انسانانو نه مخکې پیریان به اوسېدو. دې پیریانو یو بل وجلم دي او قتل و قتال او فساد دا به ډېر کو.
دا به انشاءالله راشي په سوره بقره کې، خو دا خبره صرف مخې ته راغله. کله چې الله آدم علیه السلام پیدا کړي نو ملایکو ته څه وایي چې ته به ځمکې کې داسې خلک پیدا کړې من یفسد فیها ویسفک الدماء، چې هغوی به فساد کوي، وینې به تویي. نو دوی د انسانانو قیاس په پیریانو باندې وکړي چې پیریانو دا چلونه کړي دي نو انسانان به هم کوي. نو دې د ملایکو سره و د ډېر وخت نه بیا زموږ د عوام دا خبره کوي وایي دی د ملایکو استاذ پاتې شوی، او دا پالتو بیا څه نه ده خبره. دومره اوچت مخلوق ته ملائک لا یعصون الله ما امرهم، الله وی چېرته هغوی زما نافرماني نه کوي، او دی استاذ دی، او د استاذ دا حل دی چې هغه سجده نه لګوي. نه دا کمزوري خبره ده زموږ د عوامو چې ابلیس چې دی د ملایکو استاذ دی، نه د رسیږي استاذ. نو د چې انکار وکړو نو الله ورټو وی شړو د جنت نه، وی شړو د اسمانونو نه، نو ځکه دې ته رجیم ویلی کېږي. د هغې نه بعد بیا بسمله ده. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. بسم الله با مطلب دی چې په امداد، خاص په امداد اسم نوم ته ویل کېږي. الله دا د الله ذاتي نوم دی، ذاتي نوم دی، یعنی چې باقي ته څومره صفات او نومونه ثابتې نو د دې نوم دپاره به ثابتې. الله دا د الله رب العالمین یو اوچت نوم دی، د رب العالمین اوچت نوم دی الله. نو بسم الله په امداد د نوم د الله شروع کوم. حدیث کې راځي چې هر هغه کار چې هغه د الله په نوم باندې شروع نشي نو هغه کار نقصاني سرته نه رسي. ته چې هر کار شروع کړې نو په اول کې د الله نوم اخله. لکه اوس دلته مطلب دا شو خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم د قرآن. نو چې په دې باندې ته شروع کړې نو ستا د عمل برکتي شو. روټۍ ته چې موږ کښېنو موږ بسم الله ووایو، او دا فائدې د ساتي وعلى برکت الله ټکې دا په صحیح حدیث کې نشتی، نو صرف په بسم الله وی. بسم الله مطلب خاص د الله په نوم باندې شروع کومه د دې خوراک. دغه عمل وسره بیا ته ستا په زړه کې دی چې دغه عمل شروع کوم. دې چې اوس موږ بسم الله وی یعنی خاص په امداد د نوم د الله شروع کوو د دې تلاوت، د دې تفسیر، د دې صورت. او دا مسله به مخکې راشي چې امداد به خاص د الله نه غواړي. الله د اله نه اخیستی شوی ده او اله معبود ته ویلی کېږي چې د چا عبادت او بندګي کېږي. الرحمن الرحیم چې عام مهربانه دی او خاص رحم کوونکی دی. د دواړو کې معنی د رحمت پرته ده. الرحمن مطلب دی کې رحمت پروت دی، رحیم نوم کې رحمت پروت دی، او دا رحمان کې دنه مبالغه ده. نو الته مطلب شو عام مهربانه، رحیم خاص مهربانه. نو الله عام مهربانه دی په دې ټولو انسانانو، په پیریانو، په زناورو، په ټولو باندې الله مهربانه. که کافر دی او که مسلمانان دی الله په مهربانه دی. اوس ګور دی کافر ته خوراک ملویږي که نه، رزق ورته ملویږي، نعمتونه پشتي ده، د الله مهرباني ده. په مسلمانانو باندې هم ده، او خاص مهربانه دی په مسلمانانو باندې په آخرت کې. وکانه بالمؤمنین رحیما، الله دا خبره په قرآن کې کړې ده. په آخرت کې بیا د الله مهرباني په چا پورې خاص ده؟ هغه په مؤمنانو پورې. نو بیا په آخرت کې په کافرانو باندې مهرباني نشتی. دا مهرباني په هغوی باندې چې ونو صرف په دنیا کې وه. د بسم الله سره یو بله فایده، دا بسم الله ځان له مستقل آیت ته په اوله کې، دا د سوره فاتحې آیت نه دی. او په سورة النمل کې دا بسم الله راغلی، دغه یو آیت ته انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. خو په دې کې دا مستقل آیت ته، یعنی سوره فاتحه د دې بسم الله نه علاوه و آیتونه دي. او په هغې باندې دلیل دا دی، الله وایي چې د سوره فاتحه په حدیث کې دی چې د سوره فاتحه ما
خپل او د بنده په منځ کې نیمه کړې ده. فاذا قال العبد الحمد لله، نو کله چې بنده ووایي الحمد لله، نو دا دلیل شو چې دا سورة الفاتحه د کوم ځای نه شروع کېږي؟ د الحمد لله نه. او که د بسم الله دې آیت وې نو بیا به الله ویلی فاذا قال العبد بسم الله، نو بسم الله دا مستقل آیت دی، ځان له مستقل آیت دی. په منځ کې بسم الله په پټه ویل پکار دي. کم علما چې وایي چې دا سوره فاتحه آیت دی، هغه وایي چې سوره فاتحه اوس امام په تیزه وایي نو بسم الله به ورسره څنګه وایي؟ دا هم په تیزه. تاسو د بعض عرب اورېدلي چې کله د دویمه جمع ورکوي نو مخکې د بسم الله په تیزه ووایي. هغه د هغه علماو په رایي چې کوم وایي چې د بسم الله د سوره فاتحه آیت دی، نو چې سوره فاتحه په تیزه وایي بسم الله به ورسره دا هم په تیزه وایي. خو صحیح خبره ده چې غالبا به بسم الله دا به په پټه ویل کېږي. کله نه کله که انسان بسم الله په تیزه وایي نو څه حرج پکې نشي، ځکه چې په دې کې هم بعض آثار راغلي دي، صحیح آثار به دې کې شته. نو غالبا به څه کوې؟ په پټه به وایي. کله نه کله په تیزه کې دې وایي نو هېڅ خبره نه. او دا د علم برکت دی، دا برکت د علم دی چې علم د سره نه وي نو د بل سړي دا کار به تا ته ناشنا ښکاري. لکه اوس یو سړي بسم الله په تیزه ووایي او تا سره علم نشته، به کور ته لاړې په هغه دې ردونه شروع کړو. ته وګوره جاهل ته بسم الله په تیزه ووایي، نو د سره علم نشته چې که دا هم سړی ووایي نو څه ګناهګارېږي خو پرې نه. صحیح ده چې په کار خو دا دی چې اکثر انسان دا بسم الله په پټه ووایي. خطا په پټه ووایي، هغه بل کس کوم چې همیشه په تیزه ووایي هغه لاړ وایي یاره وایي څه جاهلان دي بسم الله په پټه ووایي، هغه د مسلې نه دی خبر. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا بسم الله په پټه ویلي ده. کله نه کله که انسان دا بسم الله په تیزه ووایي نو په دې کې څه حرج نشته، ځکه چې په دې کې هم آثار ثابت دي.